د نړۍ په ډیری هیوادونو کې وخت نا وخت نظامونه بدلیږي را بدلیږي، خو داسې ډیر لږ پیښیږي چې د ټول نظام اډانه دې ورسره صفر شي. له بده مرغه د افغانستان د خپلواکۍ په تیرو 100 کلونو کې اووه ځله داسې پیښ شوي چې نظامونه پکې یو مخلنګ شوي او ټوله سرکاري اډانه صفر شوې ده. افغانستان د خپلواکۍ څه باندې 100 کلونو کې لویې تیروتنې او پایلې. لیکوال مشتاق رحیم. د غازي امان الله خان په مشرۍ د هغه وخت له بریتانوي ښکېلاک یا استعمار خپلواکي ترلاسه کول د افغانانو یوه ستره لاسته راوړنه وه. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان ونه توانېدل دا ستره ملي لاسته راوړنه د هیواد د پرمختګ او پر خپله خاوره د تلپاتې ټیکاو لپاره وکاروي. هغه کوم لاملونه و چې له کبله یې له خپلواکۍ وروسته په تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې 15 یا 6 ځله نظام په بل مخ واړول شو او هیواد د کړکېچ خواته ولاړ. دا پوښتنې ښایي ډیر ځوابونه ولري، خو که بېلابېلو دورو کې د واقعیتونو او شرایطو څېړنه وشي نو 3 داسې بنسټیز لاملونه وو چې په افغانستان کې نظامونه نړولي. همدې لاملونو په دې هیواد کې د حکومتولۍ د تداوم او اصلاحي پروګرامونو د پلي کېدو مخه نیولې. لومړی، د سیاسي موخو لپاره مذهب کارول. لومړی لامل دا بللی شو چې په افغانستان کې ډلو ټپلو د مذهب له ادرسه په ولس کې ځان ته د مشروعیت موندلو هڅه کړې. دوی له همدې ادرسه خپلو سیاسي موخو ته د رسېدو هڅه هم کړې ده. افغانان په ټوله کې د کلکې عقیدې خاوندان دي، په خپلو باورونو باندې کلک ولاړ دي او خپلو مذهبي شاعرو ته تل درناوی لري. همدا لامل دی چې افغانان سره له دومره ډیرو ناخوالو او سره له دي چې بېلابېلو پرګنو او قومي ډلو سره تړاو لري د ملت په توګه یو ځای پاتې شوي دي. خو د افغانانو همدا مذهبي یا عقیدوي ځانګړنه ځینې وخت د دې لامل هم شوي چې بهرنیان په چارو کې مداخله وکړي. دا مداخله ځکه شونې وه چې افغان ټولنه په سیمه او نړۍ کې د وخت له حالاتو او بدلونونو ناخبره وه. بې له شکه چې افغان چارواکو یا د وخت حکومتونو هم د خپلو ناسمو تګلارو له کبله د بهرنیانو مداخلې ته زمینه برابره کړه. خو آیا د بدلون لپاره دې ته اړتیا وه چې افغانان د مذهب په نامه وکارول شي او له کبله د افغانستان نظامونه تس نس شي؟ دویم، د واک او امتیاز تنده. په افغانستان کې د ټیکاو او پرمختګ پر وړاندې دویم خنډ دا و چې په کور دننه سیاستوالو، قومي مشرانو، مذهبي نخبګانو او روحانیونو د واک ترلاسلو یا امتیاز اخیستلو شوق درلود. هسې خو د هیوادونو په سیاست کې د افرادو او ډلو لخوا د واک د ترلاسلو لپاره هلې ځلې معمول دي او هره ډله فکر کوي چې د دوی تګلاره تر نورو ښه او ګټوره ده. خو په افغانستان کې دې کسانو د واک ترلاسلو لپاره ان د نظام له نړولو هم ډډه نه ده کړې او د دې موخې لپاره د بهرنیانو مرسته هم منلې ده. د امان الله خان پر وړاندې له انګریزانو، د داود خان پر وړاندې توسعه غوښتونکي شوروي اتحاد او د کمیونیستي رژیمونو پر ضد د افغانستان سیال پاکستان له ځینو افغانانو سره پټه او ښکاره مرسته کړې ده. دریم، خپلمنځي اختلافات. دریمه بدمرغي چې د افغانستان په تیر 100 کلن تاریخ کې په وار وار تکرار شوي د سیاسي اشخاصو او ډلو خپلمنځي اختلافاتو. په هره دوره کې د یو فکري خط خلک د خپلو ایډیالوژیکو موخو د خوندي کولو په مزل کې په نیمه لار کې د یو بل پر وړاندې درېدلي. د تیرو 100 کلونو په اوږدو کې د افغانستان نظام کله هم په مخامخ توګه د باندنیو توطیو له کبله نه دی ړنګ شوی. هر ځل داسې شوي چې په کور دننه ډلو د خپلمنځي اختلاف له کبله بهرنیانو ته د مداخلې او د نظام د ننګولو فرصت ورکړی. د امان الله خان هغه ملګري چې له ده ګیله من وو د ده پر ضد له حبیب الله کلکاني سره ودرېدل. د چپي ګوندونو هغو مشرانو چې داود خان ورته د فعالیت زمینه برابره کړې وه د واک ترلاسلو لپاره داود خان وواژه. چپي ګوندونه وروسته خپلو کې وران شول او په خلقو پرچم وویشل شول او پرچم هم بیا وروسته د کارمل پالو او نجیب پالو ترمنځ د اختلافاتو ښکار شو. مجاهدین هم د یوې موخې په لټه کې له 2 ادرسونو جنګېدل چې وروسته بیا په خپلو کې سره ونښتل. په تیرو 100 کلونو کې د همدې تېروتنو تکرار دا ښیي چې افغانانو له خپل تیر تاریخ زده کړه نه ده کړې. له همدې امله د امان الله خان په مشرۍ د خپلواکۍ تر ګټلو 100 کاله وروسته هم افغانان او هیواد په ګڼو ستونزو کې ګیر دي. افغان سیاستوال او ولس باید په ګډه د خپل تیر تاریخ لمانځلو ترڅنګ خپلو تېروتنو ته هم بیا کتنه وکړي او خپل راتلونکی وژغوري. افغانستان همدا اوس د خپل تاریخ له یو بل ډیر حساس پړاوه تیریږي. دا چې اوس حالات نور هم بدل دي، حالات نور هم بلې خواته روان دي، یو بل نظام هم نړېدلی دی او اوس موږ د هیڅ یو نظام څښتنان نه یو.
جنگ دوام نه غواړو د افغانستان سوله او ثبات ته لیواله یو همدې خاطر مبارزه سوې ده او هغه کړۍ سي هغه د بهرنیو په خدمت کې وي وزل سوي دي هله کوو د برخلیک په اړه ځکه پوښتنه مه کوئ چې هغه په خپله ملامت وو هغوی د افغانستان د خلکو په ضد موقف له دغه توپونه نیولی وو له دغه جنه به د جنګ خبرې کولې او د سولې خبرې لکه راځئ چې نن تاسو ته وایم له قوت سره هم راغلي یو له جګړې سره هم راغلي یو تاسو قوت هم لیدئ چې په 11 ورځو کې ټول افغانستان ونیو ولې بیا هم موږ د تکبر خبره نه کوو موږ د جنگ خبره نه کوو مقابل جهات مو د عفو خبره کړې ده له ټولو سره د نیک تعامل برخورد کوو ښار کې مو مجاهدینو ته امر کړی د هېچا کور ته لاړ نه شي چې یا دولتي کارمند یا وسله ورسره ده یا موټر ورسره ده څوک تهدید نه کړي دا زموږ پیغام ده هیله کوو د پرتله تاسې وکړئ بیا به د مخکې څوک دلته ناست و د هغه او زما ترمنځ توپیر اسانه